شروع کوم په نامه د لوی خدای چې بخونکی مهربان دی او دا چې په سپېڅلي کلام قرآن عظیم کې په موږ باندې د ژبو د اهمیت په حواله باندې غږ کړی دی او هر قوم ته په هغوی په ژبه کې پیغمبران را لېږلي دي. د دې نه موږ ته واضحېږي چې د یوې ژبې څومره لوی اهمیت دی. داسې ده چې مفکورې لخوا دغه ګام اگر چې دا ړومبنی ګام نه دی په پښتو یا د نورو ژبو سره چې دلته کې د موجوده جغرافیې د پاکستان د موجوده جغرافیې دننه کم دغه دی کم سلوک روان دی په هغې کې څه سیاسي کوتاهی څه ولسي کوتاهی د دواړو طرفو نه هغه شته دی او په دغه لړ کې اوس هم مطلب دا دی چې ستلې راغلي نه دي خو بیا هم موږ په دې کې به څوک بلیم کوو نه مخکې به تګ کوو او په دغه تګ کې چې دا مبارزه جاري ده د مختلفو قومونو د لیکونکو لخوا مفکورې دا ګام واغستو. د نننۍ غونډې دا چارټر اف ډیمانډز چې کوم زموږ مخې ته پروت دی زه د خپلې کم ټولګی چې موږ دلته کې خپل ګروپ وټاکلو د هغې د نمایندګۍ په حیث د نماینده په حیث باندې دې ټولو نکاتو سره متفق یم او دې کې داسې څه خبره نشته دی چې هغه کمزوري وي یا څه داسې تګلاره چې په هغې کې څه خنډ جوړېدی شي. البته د خپل ګروپ د طرف نه څه تجاویز دلته کې وړاندې راوړم. یو دا چې په دې کې خبره شوې ده چې د هرې ضلعې د بېلابېلو ادبي تنظیمونو په نمایندګۍ یوه جرګه جوړول چې دغه جرګه به د متعلقه ضلعې د تعلیم د افسر سره یعنی ایډیو سره لیدل کوي. د دې پاسون غوښتنلیک به یې مخې ته ږدي او ملاتړ او حمایت به یې قایلوي. دا یوه رسمي جرګه ده دلته کې چې راټوله شوې ده. په دې کې چې کم تعارف وشو هغه د ژبو په سطح باندې وشو هغه د تنظیمونو په سطح باندې نه دی شوی. که چېرې یو پکې دا هم وه چې د تنظیمي نمایندګۍ په شکل کې دلته کې موږ سره لیکونکي ملګري راغلي وو هغوی د خپلو تنظیمونو ته دغه خبره رسولې وه یا په هغه نمایندګۍ دې کې ګډون کړو دا به ډېره ښه وه. خو چې نشته دی نو باید چې دلته کې دا څومره ملګري دي چې دا خبر موږ هر ځای ته ورسوو. البته دغه زموږ ګروپ دا غواړي چې د ایډیو په ځای دا ایخ په نیغه ډایرکټر سره لیدنه کتنه وشي. بل د پښتو د لیک لوست لپاره یو داسې پاسون چې په هغې کې مطلب زه چونکې د پښتو نمایندګي کوم نو ځکه پښتو یادوم چې په هغې کې د خاص طور موږ ته په موجوده وخت کې چې څومره د ژبو په دې لیکدود کې مسایل دي نو زیاتره خلک دا وایي چې یاره موږ پښتو نشو لیکلی او اوس ډیره مسله ورسره دا هم د اگر چې د باړهګلۍ املا سره موږ مطلب متفق یو زموږ مسلې ورسره ډیرې حل دي او خو بیا هم هغې کې ځینې ستونزې شته دی چې په لیکلو کې زیاتر خلکو ته راځي مخې ته نو چې موږ دا قدغن د یو عرضي لار دپاره هغه لر کړو د وړو نه او دې ته یې وهڅو چې مطلب په پښتو کې موږ سره لیکلو کې د دې دپاره یو پاسون. بل دا څومره کار چې مفکوره کوي د دې دپاره دا یو ډېره لوی لار ده یو ډېر لوی مزل دی چې هیڅ قسم زموږ به هم ورته سا نه وي تنګه موږ به مفکورې سره اوږه په اوږه ځو په دغه ټاکلي هدفونو باندې به موږ دوی سره دا عملي کوو ورسره. خو آیا دې سره موږ د دې څه داسې په ترڅ باندې څه د فاینانس سوچ لرو چې یاره مفکورې د دې دپاره یو ځانګړې فنګه مختص کړي وي چې دا هر څه یعنی دا به په کومه طریقه باندې عملي کیږي دا کم لس کسیزه دغه چې جوړیږي کمیټې چې جوړیږي په دې کې به دغه ټول اخراجات دا هر څه به چې کم دی دا به مفکوره څنګه اوچتوي. آیا د دې دپاره مفکورې څه سوچ کړی دی که نه په دې باندې به څه غور کیږي. دا یو تجویز دی چونکې دا یو ګران کار دی دې کې صرف مطلب د نشست برخاست دغه نشته دی او دا د مفکورې روایت دی چې یو کار شروع کي لاس ورته واچي نه هغه عملي کوي نو باید چې موږ خپل طرف نه په دې کې هم څه غور وکړو که دوی چېرې څه پلان لري
نو موږ دې ته هم تیار یو چې په دغه کې ورته د پانګې دپاره یو بندوبست وکړو او ګام ورسره والو. بل دغه ټول عمل کې چې هر قسم مطلب څومره زمونږ د ملګرو نه غوښتنه کیږي هغه د ټولو ملګرو نه د نمبر واغستلی شي، هغوی سره د واتس اپ په لیکه د ټلیفون په لیکه باندې چې سم کیږي چې هغه د وخت په وخت د دې کارګزارۍ نه یا د راتلونکي پریکړو نه یا د هدفونو نه هغه د خبر وساتلی شي. دا مختصر تجاویز دا زه دوی ته ورکوم او زه ډیره زیاته شکریه ادا کوم د مفکورې د رئیس او د دوی د همکارې ډلې چې دې ته یو ځل بیا زموږ پام راوګرځولو. دا یوه ډیره لویه بدبختي ده چې په موجوده وخت کې زموږ نه ژبې ځي. موږ هغه زه چونکې د یو لیکوال په حیث دلته مخاطب یم، ما دلته ملګرو ته هم دا خبره وکړله چې د نورو ژبو لیکوالان هغه چې د پرمختللي ادبیاتو لیکوالان دي هغوی زموږ نه ډېر ښه دي او ښه په دې وجه دي چې هغوی ته دا مسله نشته چې هغه به د خپلې ژبې مقدمه مخ په وړاندې بوځي. هغوی ته بس د اظهار دپاره ژبه یو میډیم دی چې هغوی یې استعمالوي او کار روان دی. موږ ته مسله دا ده چې موږ د خپل اظهار میډیم دپاره دا ژبه نه پکاروو یوازې، بلکې زموږ په سر دا بوج هم پروت دی چې دلته کې د زبېښاکګرو د ناسمو پالیسو د لاسه ژبې کږلی شي. یعنی دلته کې چې څومره خلک ناست وو هغه ټولو خپله ژبه د هغې نمایندګي وکړه، یو انسان پکې دا ونه وي چې زما مورنۍ ژبه اردو ده. خو موږ ټول په دې باندې چې کوم دی هغې سره متفقلی یو چې بای قومي ژبه زموږ اردو ده. چې کوم قومي ژبې دي هغې ته علاقایي ژبې ویلی کېږي، چې کوم ته آیني حق حاصل دی هغه چې دی نه د منځه تللي دي څوک یې تپوس نه کوي. نو دا خبرداري دا ډیره ضروري ده چې موږ په دې خبرو پوه شو چې علاقایي ژبه څه ته وایي، قومي ژبه څه ته وایي، د رابطې ژبه څه ته وایي، سرکاري ژبه څه ته وایي، او بیا د سرکار د طرف نه د لینګویج انجینیرنګ د لاندې چې کومې کیسې روانې دي کیږي، نو هغه د هغې دپاره موږ سره دا یو لار ده. داسې لیوني ډېر کم پیدا کیږي چې هغه موږ راټول کړي، داسې لیوني ډېر کم پیدا کیږي چې په یو منظم ډول دې پسې راپاسي دغه پښتو د سرکاري ژبه شي او پښتو د روزګار ژبه شي او پښتو د مارکیټ ژبه شي او پښتو د نصاب ژبه شي. دا چغه دا د وخت سره را روانه ده، خو بیا هم مطلب دا دی بس چغه پاتې ده. دلته اوس د عمل دپاره یو کوشش دی، نو زه ستاینه کوم او زه ورته ډاډ ورکوم او هر قسم خدمت ته به حاضر یم. مننه.